صرف یو شپه دا وظیفه وکړه، الله به دې تمام حاجتونه په دې یو شپه کې پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، که زمونږ او ستاسو حاجتونه وي، هغه حاجتونه نه پوره کېږي. نن د الله جل شانه یو مبارک نوم دی، یا وهاب. د دې وظیفه درته ښیم کومه وظیفه ده، یعنی 111 کارته کول دي، د شپې کول دي. څنګه طریقې سره به کوو، هغه طریقه درته ټوله ښیم چې د مانځه نه پس به دا وظیفه په څنګه طریقې سره کوو، او بیا د مانځه نه پس چې موږ ځان له ځای کې شو، په هغه ځای کې به دا وظیفه په څنګه طریقې سره کوو. مکمل طریقې درته ښیمه. دا ویډیو تر د اخره پورې وګورئ چې مکمل پوه شئ او یو پارټ د ستاسو نه مس نه شي. که زموږ ستاسو څه حاجتونه وي او هغه حاجتونه نه پوره کېږي، ډېر زیات دعاګانې مو وکړلې، ډېر زیات وظیفې مو وکړلې، ډېر اعمال مو وکړل، خو زموږ حاجتونه لا تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. نن نه د یا وهاب وظیفه شروع وکړه. الله جل شانه به تمام حاجتونه د ستا په دغه یو شپه کې پوره کړي. که د ستا حاجت دا وي چې تا باندې قرضونه ډېر زیات دي او د قرضونو نه ډېر سخت پریشان راغلی یې، دا وظیفه وکړه، الله به د دې قرضونو نه خلاص کړي. او که یو انسان دی د هغو رشته نه کېږي، د رشتې په تلاش کې دی، لیکن د هغه د وړ مطابق او د هغه د سر مطابق رشته له هغه ته نه ده میلاو شوې او نه میلاویږي ورته، که هغه هم د یا وهاب وظیفه د شپې وکړي، نو انشاءالله چې ډېر زر به هغه ته یو نیک صالح ځای کې رشته میلاو شي. یا یو انسان په سختو پریشانو کې او مشکلاتو کې ګیر دی او د هغې پریشانو او مشکلاتو نه خپل ځان خلاصي غواړي چې ما دې الله د دې مشکلاتو پریشانو نه خلاص کړي او راحت او خوشحالي را باندې الله راولي. د هغې دپاره هم د یا وهاب وظیفه بلکل تاسو کولی شئ، لیکن دې دپاره د دې طریقه لږه شان جدا ده. دې نه علاوه روزي مې لنډه تنګه ده، نو که د رزق د پراخۍ دپاره کې، نو بلکل د رزق د پراخۍ دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. که د چا بندش وي، هر قسم بندش وي د چا، نو د هغې دپاره هم د یا وهاب وظیفه بلکل تاسو کولی شئ. کاروبار د چا نه وي او هر وخت پریشان حال وي او یو نه پس بل غم وي، یو غم لا ختم شوی نه چې بل غم راغلی، ان تر دې چې د تمام مشکلاتو مصیبتونو نه د نجات موندلو دپاره او د تمام حاجتونو د حصول دپاره چې زما د تمام حاجتونه پوره شي، د هغې دپاره د یا وهاب د وظیفه راونیسته، الله به یې پوره کړي. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره اسانه ده. یوه طریقه خو دا ده چې د ماسخوتن د مانځه نه پس به چې څنګه مونځ وکړې، نو د مونځ نه پس به ډایرکټ 111 پیرې یا وهاب وظیفه وکړې، ښه په عاجزۍ او خاکسارۍ سره، یعنې ښه په عاجزۍ سره به دا وکړې. دا نه چې لکه مونږ بعضې کسانو ته وظیفه ورکړو نو هغه بیا وایي یا وهاب یا وهاب یا وهاب یا وهاب، نه نه، لشن په شوق سره وایي د الله جل شانه نوم دی، بلکې کله وظیفه کوي نو داسې کوي اللهم یا وهاب یا وهاب یا وهاب، داسې په قلار باندې وظیفه وکړي 111 پیرې. چې دا وشي مخکې وروستو ته نه 11 پیرې درود شریف وایي. چې دا وشي د هغې نه پس لاس پورته کړه او خپل حاجت وغواړه. بیا چې د دې ټولو ارسونه فارغ شي، نو بیا به یو ځان له ځای کې کښېنئ او په هغه ځان له ځای کې به 1100 کرته دا وظیفه به وکړئ یا وهابو. خو طریقه به یې داسې وي چې کله 100 پیرې پوره شي، نو بیا به دا دعا ووایئ یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة انك انت الوهاب. که چا ځنې زوته شوې دا ویډیو لږ شان راوروسته کړئ او دوباره یې زوته کوئ، یعنې د هر 100 کرت باندې به دغسې وایي
یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة انك انت الوهاب. او چې دا دعا کله وي نو خپل حاجت ته په خپل ذهن کې راولي چې دا حاجت ته ماته الله پوره کړي. د دې دعا ویلو په وخت کې نو دغه رنګ چې 1100 کرته پوره شي دا وظیفه، نو بیا د هغې نه پس الله جل شانه ته لاس پورته که او الله جل شانه نه سوال وکړه په عاجزۍ سره، او که کیدای شي د خپلو سترګو نه ورته اوښکې هم توی که. انشاءالله چې په دغه یو شپې کې به دې الله جل جلاله تمام حاجتونه پوره کړي او په دغه یو شپې کې به دې الله جل جلاله تمام پریشانۍ ختمې کړي. یو ډیره زبردسته وظیفه مې درته وښوله یا وهاب، بالکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی او هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.